دا کوم آیتونه چې ما ولست رب متعال فرمای ان انزلناه فی لیلۃ القدر ما د قرآن نزول دغه ابتدا په لیلۃ القدر کې کړی دا لیلۃ القدر بیا رب فرمای د شوق زیاتولو د پاره خپل حبیب ته الله فرمای و ما ادراک ما لیلۃ القدر تا ته څه پته چې لیلۃ القدر څه ده لکه مونږ څو یو شي ته متوجه یاره دي تا ته څه پته ده ته څه معلومه په دیوانه رب فرمائی نبی سمتا وما ادراک ما لیلۃ القدر اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا سپدا لیلۃ القدر څه شي دا بیا خپل فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شهر دا د زروش پونه دا یو لیلۃ القدر یو شپه بهتر ده دا الله رب العالمین غره قولم دا چې دا لیلۃ القدر الله دی امت الله ور کړی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت زګي دوی دا عمرونه ډیر کم وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك اما دي امت عمرونه څه دي شپېتونه ته اویاو پورې دا د ما دي امت عمرونه دي واقلهم من يجوز ذلك لږ بچی ته د اویانو واوړي اوس خو چې واوړي لکه 40 کاله او 50 کاله چې شپېتو ته راسي هغه بیا مړ شوی وي دا کم عمره والا امت دا د ټولو نه لږ عمرونو والا امت ده نو الله په دوی بله مهرباني وکړه دوی ته الله لیلۃ القدر ورکړه چې په دې کې یو شپه کې عبادت څوک نو هغه خیر من الف شهر د زرو شپونه هغه بهتر ده زر شپونه 83 کاله او 4 میاشتې جوړېږي دا ګوره څومره لوی د الله فضل چې یویش به عبادت 83 سال 4 مہینے دغه عبادت نغې نه غوړه ده بهتر ده دغه نه حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته د شپه الله وخودله زرا اوتما فتلاها رجلان دو مسلمانان سره په جنگو فرفعت الله دا اوچته کړل مانه ور مسلمانانو خپل منځ کې سره جنگونه اختلاف دا ډیر بد اثر لري نبی صلی الله علیه وسلم ته الله شپه خودلې و او چې فلان کې شپه په فلان کې شپه وانه دا لیلۃ القدر او ربی سم فرمایي چې زراوتم فتلاها مسلمان دو مسلمانان په جنگ اختو فرفعت خو بیا رسول الله فرمایي عسى ان يكون خيرا لكم امید ده چې تاسو د پاره به دا غوره وي الله رب العالمین دا لیلۃ القدر دا د شپو په د ټولګي کې پټ کړل دی مونږ که اوس معلومه وای چې دا د یو شتم شپه ده په دغه په عبادت ډیرو خلکو کولای او بیا به شپه نور به ودو بسترې به واچولې خو نه رب العالمین پټ کړل دې لپاره چې یو مؤمن یو همتی انسان چې دا د ټول شپو کې عبادت وکړي ډیر خیرونه به ځان سره جمع کی ډیر برکتونه به ځان سره جمع کی او د دې په څه طلب به همدغه شپه وي عبادات به په نورو شپو کې وکړي او بیا ایو فارسی شاعر وی خپل شاگرد ته ای خواجه چی پر صد شب قدر نشانی هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی دایته وی اے بچیا ته د شب قدر مانه څه ته پوښتنه چې شب قدر څه علامه دي کوم شپه شب قدر ده هر شب قدر است ار شپه د شب قدر شپه ده اگر قدر بدانی کدی شپې قدر دی و پیژاند ار شب قدر ده شب قدر ده یو انسان وددا په هغه کې خوبونه کوي او دام بیا ځنه چې بختور انسان چې خوب کوي شب قدر ده یو انسان لګیا دا په موبایل باندې گیم کوي یو انسان لګیا دا نت باندې ډرامې او فلمونه ګوري الله اکبر د دې لپاره یو شپه شب قدر نه ده د دې لپاره هیڅ خیر نه ده او دا د انسان د الله په قانون کې د ټولو نه بد نصیبه انسان هم دغه ده چې شب قدر هم راشي لاړ شي او دته هیڅ فایده میلاو نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي دا د مال فاز نه دی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یحرم خیرها الا کل محروم چې د دین محروم شي شب قدر نه نو دا بد نصیبه انسان دا شب قدر کې څومره غټ خیرونه الله چولي ملائک را کوزيږي برکتونه نازلېږي الله د مغفرت اعلانونه کوي او دا انسان لګیا د پلغویاتو کې ابسیاتو کې بازارونو کې ګرځېدل وتا الله اکبر ورونو دیته متوجه کې دل بکار دا پکار خدا و چې دا لش په دا مون ځان ته بالکل دا سه خاص کا د خپل نفس باندې خپي کېدو خپل نفس ته زور ورغو او د دې نه خیرونه اوچت کو چې دا خیر دا ملغلره پټ رانه پاتې نشي سادی شرازی وی یو شاهزاده په یو ملک باندې تل روان و نو مخکې د شپې رڼاګانې دا اوس خو موږ د بادشاهانو زندگی تیرو چې د موږ د غریب کور کې رڼا هر وخت موجود شاهزاده سره به رڼا نه وه بادشاه سره به رڼا نه وه وګوره دې قدر پکار ده پکار چې لایټ لګېدلی دې ته تلاوت وکړو دې ته صحیح مطالعه وکړو نو شاهزاده نه د آسمان سورو یو قیمتي هیره ته لاندې په شګو کې ولوېده نو اوس دا حیرانه دي تیاره ده مومي نه شاهزاده خو حکم وکړه چې دې ته غیر چاپېره دا څومره شګي دا ټولې راوچتې سهار به پرانا باندې په دربار کې وګورو او ملغلره او پکې پرته ده په همدې کې لګېده نو دغسې وشو ټولې شګې راوچتې کړلې ځکه بادشاهي حکم و سهار چې وکړو هغه ملغلره په هغې کې پرته ده نو دا د لیلة القدر ملغلره دې سره دا ټولې شګې دا ټولې شپې راوچتول غواړي دا ضایع کول پکار نه دي ورونو په هر شپه کې کم از کم 3 کرتا قل هو الله احد ویو ځکه یو قل هو الله احد دا د یو ختم برابر ده نو داسې ده لکه مونږ 3 اتیا کال او 4 میاشتې ختمونه په دې کې د خپل وس مطابق اگر که یو 10 روپۍ وي هغه صدقه وکړو یو چا باندې صدقه وکړو نو داسې ده لکه مونږ د لیلة القدر په شپې کې راغلو په دې 10 شپو کې خیرات وکړو دې کې ذکر اذکار وکړو نور تلاوتونه وکړو او ځان دپاره امت دپاره دعاګانې وغواړو د خیر شپه ده ملائک راکوزېږي نو دا قیمتي شپه چې دا ګوره د موږ نه په غفلت کې تېره نه شي متوجه و الله رب العالمین ده بیا ورونو یو 2 حدیث خو به خامخا دا به د ځان سره په ذهن کې بالکل کېنو دا یو 2 اعمال دی چې د دې نه خو بالکل محرومه نه شو دا څومره غټ خیر ده امام ترمذی رحمه الله روایت ده ابو ذر رضی الله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انه من قام مع الامام حتى ينصرف چې څوک د امام سره دی ودرېدل د شپې ماسخوتن ودرېد حتى ينصرف تر دې چې امام راوګرځي چې امام جمعات نه ودی چې موږ د امام سره لاړ شو مخکې ته نه لاړ نه شو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کتب له قیام لیله د دې پاره د ټول شپې عبادت قیام ولیکل شي دا څومره غټ خیر او دویم حدیث دی د امام مسلم رحمه الله دا عثمان رضی الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من صلی العشاء فی جماعت چا چې د ماسخوتن مون په جمع سره وکړل د امام سره په جمع مونږ وکړل کتب له کأنه قام نصف الليل گویا کہ نیمه شپه قیام وکړه او نبی هم فرمایي ومن صلى الصبح في جماعت چا چې د سحر مون په جمع سره وکړه نو فكأنما صلى الليل كله گویا کہ د ټول شپه مونږ او قیام الله ته وکړه نو دا 2 حدیث یاد ساتو لیلۃ القدر دا الله رب العالمین په دې طاق او شپه کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان دے رمضان پا دے تاگو کے دے لیلة القدر تلاشو کو تاسو دے مومن سر بدا جستجوئی چیز لیلة القدر ماتا ملاوشی سا علامام خیروی نما خو عباداتو بانے ماتا ملاوشی دے مومن بدا جستجو ارمانو کو ششوی